الرحمن الرحيم. سبحانه ما أعظم شانه لا يحد ولا يتصور. ورون دا خبره منګه کړې و چې د هر شارف علم را معرفت د امور ثلاثه ضروري ده. تعریف د علم، موضوع د علم، غرض او غایه د علم. تعریف څه ته وایي، موضوع څه ته وایي، غرض او غایه څه ته وایي، خو ان شاء الله و پیژندل شو. بار بار تکرار شو کنه. ښه اوس راولړیږو د علم منطق تعریف او موضوع او غرض بیانو. نو تعریف د علم منطق داسې دی: آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. آلة اشاره د دې خبرې ته چې علم منطق علم آلی دی. علم منطق علم آلی دی، یعنی د نور علومو د تحصیل آله ده. علم اصلي نه دی، په خپل مقصود به ذات نه دی، د نور علومو د تحصیل آله ده. پوه شوي؟ قانونیه قوانین دي کنه، قوانین دي کنه. تعصم مراعاتها په صاد سره ده. مراعات د دې آله قانوني، یعنی مراعات او رعایت د قوانینو د منطق ساتي. څه شي ساتي؟ الذهن، ذهن، عن الخطا في الفكر، د خطا في الفكر نه، د خطا في الفكر نه د علم منطق قوانین ذهن ساتي. یعنی چې کله د علم منطق د قوانینو رعایت وشي نو بیا خطا فی الفکر ناراضي. په دې باندې ورسېږي. فکر څه ته وایي؟ فکر کې به ان شاء الله پورا بحث تل تر روان دی. فولن تعریف داسې وکوه: ترتیب امور معلومه لتحصیل المجهول. ترتیب ورکول امور معلومه ته د څه لپاره؟ د تحصیل المجهول لپاره. مثلا انسان ته نه پیژني او حیوان او ناطق پیژني، نو حیوان او ناطق دا امور معلومه دي، دوی ته ترتیب ورکول. حیوان مخکې کا، ناطق ورپسې کا، ځکه چې حیوان جنس دی کنه، هغه مخکې کا، ناطق ورپسې کا. حیوان ناطق، نو په دې سره دغه د مجهول حاصل کړي، حاصل نه کړ. ترتیب امور معلومه لتحصیل المجهول. دا خو په باب د تصوراتو کې. په باب د تصدیقاتو کې ترتیب په مابین د صغرا کبرا کې. مثلا نه العالم حادث، دا ستا مدعا ده چې عالم حادث ده. اوس دا مجهول ده، په دې باندې تصدیق حاصلول چې واقعا عالم حادث ده. نو دا څه به وایي؟ لانه متغیر، ځکه عالم شی دی، نو دا صغرا ده. تغییر پکې راځي که نه راځي؟ وکل متغیر حادث، او هر متغیر حادثي، نو نتیجه څه ورکوي؟ فالعالم حادث. هغه دی لان العالم متغیر وكل متغير حادث. دا امور معلومه دي. ترتیب ورک هغه صغرا بل ورپسې کبرا، نو هغه تحصیل د مجهول شو کنه چې العالم حادث. نو آلة قانونيه تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا في الفكر. یو لن مثال درته وایم چې د علم منطق قوانین څنګه ذهن د خطا فی الفکر نه بچ کی. یعنی چې د علم منطق د قوانینو مراعات ونشي نو بیا په فکر کې خطا واقع کیږي. څنګه؟ هغه داسې ګوره یو فکر دا ده چې عالم حادث ده لأن العالم وكل متغیر حادث. بل فکر دا ده، بعضی خلک وایي چې عالم قدیم دی لکه فلاسفه. دا غوی فکر دا ده لأن العالم مستغن عن المؤثر وكل ما هذا شانه فهو قديم فالعالم قديم. اوس دا دوه فکر دي، دواړه حقیدل هم نشي، دواړه حقیدل هم نشي. ولې؟ ځکه بیا اجتماع د نقیضین راځي کنه یار، او دواړه باطل کېدل هم نشي. ولې؟ ځکه بیا ارتفاع د نقیضین راځي. اجتماع د نقیضین هم نشي، ارتفاع د نقیضین، نو خامخا یو به صحیح یو به غلطي. نو مونږ وایو چې دغه اول فکر صحیح ده چې لأن العالم متغیر، په کوم فکر سره چې حدوث د عالم ثابتېږي. دا دویم فکر غلط دی چې لأن العالم قدیم. ولې؟ ځکه دلته د علم منطق د قوانینو مراعات نه دی شوی. ولې؟ ځکه علم منطق کې مونږ دا وایو چې مقدمه د قیاس به یا بدیهی وي یا به مبرهن بالبرهانی. یا به بدیهی وي، دلیل ته ضرورت نه لري، او یا به دلیل ور باندې قائم شوی وي، مبرهن بالبرهان وي. او د دې فکر دا صغرا چې لأن العالم مستغن عن المؤثر، په دې باندې نه دلیل شته د دوی سره او نه ده بدیهی ده. نو هغه دی د علم منطق د قوانینو مراعات ونه شو
نو هغه د خطا فی الفکر راغله کرانغله خطا فی الفکر راغله کنه نو د علم منطق قوانین دقه چې ذهن د خطا فی الفکر نه ساتي او موضوع د علم منطق هغه معقولات دي خو من حيث الايصال المعقولات من حيث الايصال معقولات څه ته وایي وګد بحث نام را روان دی او موضوع هو المعقولات دا څه عبارت ده معقولات د معقول جمع ده معقول وای ما حصل في العقل ته خیر السلام علیکم معقولات من حيث الايصال معقولات څه ته وایي معقولات د معقول جمع ده معقول وای ما حصل في العقل ته هغه څه چې په عقل او ذهن کې حاصلي دا معقول اوس حیوان ناطق تصور دیو که په ذهن کې حاصل شو کنه دا معقول نه سر خلاصيږي بیا معقولات په خپل کور کې دوه قسم دي یو معقولات اولی دي بل معقولات ثانوي دي یو معقولات اولی دي بل معقولات ثانوي دي معقولات اولی څه ته وایي یا معقول اولی څه ته وایي معقول اولی هغه معقول ته وایي چې په مرتبه اوله د تصور کې حاصلېږي تعبیر داسې کوي ښه دې مطلب څه شی دی په مطلب بزان پوهوي ښه معقول اولی څه ته وایي چې په مرتبه اوله د تصور کې حاصلېږي مرتبه اوله د تصور نه څه شی مراد ده مرتبه د معروضیت مرتبه د چا یعنی دا چا ته عارض کیږي نه معروض واقع کیږي مړه دا مطلب په دې باور سره لکه انسان را واخله اوس انسان دا معقول اولی دی په مرتبه اوله د چا کې حاصلېږي ځکه انسان معروض وی کنه نور شی اند ته عارضيږي نور شی مرتبه اوله د تصور پیژندل شو او بل معقول ثانوي دی معقول ثانوي څه ته وایي چې په مرتبه ثانیه د تصور کې حاصلېږي چې په مرتبه ثانیه ده چې هغه مرتبه د چا ده د عارضیت مرتبه د چا ده لکه کلیت جزئیت مثلا اوس کلیت او جزئیت دا بل ته عارضيږي کنه کلیت او جزئیت چا ته عارضيږي لکه انسان کلی دی کنه کلیت ورته عارض دی زید جزئی دی جزئیت ورته عارض دی نو معقول اولی چې په مرتبه اولاد تصور کې حاصلېږي معقول ثانوي چې په مرتبه ثانیه ده تصور کې حاصلېږي مرتبه اولاد تصور پیژندل شو مرتبه د معروضیت مرتبه ثانیه د تصور پیژندل شو مرتبه د عارضیت نو موضوع د علم منطق معقولات من حيث الايصال من حيث الايصال څه مطلب د دې حیثیت نه چې وصل بکې چاته مجهولات او تعالی مثال کې چې موږ ویلې او غرض او غایه د علم منطق صيانه الذهن عن الخطا في الفكر ساتل د ذهن د خطا فی الفکر نه لکه مثال کې چې موږ ویلې کنه چې د علم منطق د قوانینو مراعات ونه شي نو بیا څنګه خطا فی الفکر راځي دا تعریف موضوع غرض شو او د کتاب د مصنف نوم محب الله ده د پلار نوم یې عبدالشکور ده او د هندستان ده په هندستان کې د بهار په نوم باندې یو کلی دی د هغه ځای دی او سنه ولادت کې دقیق معلومات نشته البته کتابونو داسې خاصه دي البته وفات په 1119 هجری قمری کې شو نوم یې چی دی محب الله او د پلار نوم یې عبدالشکور دی سنه وفات 1119 او د هندستان د بهار ده بس ته کنه سبا نو ان شاء الله بیا احسن العلوم شروع کو ها صحیح ده سبا احسن العلوم بیا ګوري